دا چې علماء پسې مسره کول او علماء توهین کاوه خپل اخرت برباد کو دا وای د الله دوست دی. الله زماره دوست چې څوک دشمنی کوي زما او ته اعلان جنگ دی وای یعنی پتا باندې بیا دومره الله خپکیږي چې ته زما دشمنی وای اصل کې ته زما سره دشمنی کې زما ته اعلان جنگ دی وای او د الله اعلان جنگ بره به خطرناک دی. ابن عساکر چې ویلو کنه امام ابن عساکر تبیین کذب المفتری او امام نووي دا غنه بیا التبیان کې نقل کړي التبیان فی آداب حملة القرآن اعلموا ان لحوم العلماء مسمومه یا اعلم ان لحوم العلماء مسمومه د علماء غوخي زهري لدی او دا الله عادت معلوم دی چې په چا پدی پسې فلرا کولا کړي د دغه رازونو دغه پردې ور بیا چاک کړي الله په مرض القلب باندې به مبتلا کې زړور الله یې سوجري. عبد الله ابن مبارک رحمه الله سے نو فرمایلی دا چې علماء پسې مسره کول او علماء توهین کاوه خپل اخرت برباد کو دا وای د الله دوست دی.